رشید خان ستړی مشي، امید دی چې صحت دې اوس ښه مطمئنین د مینوالو لپاره به تر ټولو مهم سوال دا وخت دا وي چې رشید خان څنګه دی اوس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي سر کې تاسو ته ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ یي او شکر الحمدلله. اوس تر اوسه زه ډېر ښه یم. تقریبا 3 هفتې وشوې زما د سرجري اپریشن، نو ډاکټر هم دویم وار یې وکتلم، اوس ډېر ښه ده. بېرته خپل ورو ورو مې تمرینونه هم شروع کړي دي. صرف یوازې په جیم کې یو 15-20 دقیقې زه سایکلینګ کوی شم، هغې نه وروسته لږ یو څو اکسرسایز دي. نو شکر الحمدلله ستاسو دعا په هیله، مینوالو دعاګانو په هیله چې دغسې ورځ په ورځ ښه کېږم د خیره، او د خیره ستاسو دعا په هیله چې بېرته خپل میدان ته ضرور راشم. هغه مینوال چې نه پوهېږي شاید دا سوال ولري چې اصلي تکلیف څه و او له څومره وخت یې دغه مشکل درلود؟ زما خو تقریبا دا تکلیف د 8 میاشتو نه و. زه ډېر تکلیف کې درم دې نه، چې کله ما لوبه وکړه نو هغې په سهار به زه بیا بیخي یا چا خبره ګرځېدی هم نه شم. زه به د خپل کټ نه هم د لاندې نه شم داسې تللی، نه به د بریکفاسټ داسې تللی شم. درد به ډېر زیات و زما، خو میچ په ورځ به ما کوشش کوي چې میچ وکړم په خیر، او زیات تر خاص کر په ورلډ کپ کې ما ته ډېر زیات تکلیف و په دې چې 500 ورځې لوبې وې او ډېر زور یې غوښته، 9 لوبې وې. نو ورلډ کپ کې لږ تکلیف ډېر زیات و، ما ته د ملا تکلیف و، او ډاکټر راته مخکې هم ویلي و چې ته باید عملیات وکړې، خو ما ویل نه، چې کله زه ورلډ کپ ترسره کړم هغې نه وروسته بیا عملیاتو باندې مشوره وکړم. نو د ملا تکلیف ما ته ډېر وخت نه و، تقریبا 8 میاشتو نه و، نو تکلیف زیات و، بالاخره بل علاج یې نه و. فکر نه کوئ ډېر مو وځنډه وه که چېرې په وخت تداوي شوی وی دغه د عملیاتو مخنیوی نه کېده؟ ځکه مینوال مو شاید ستاسې د اوږدمهاله لوبي ژوند په اړه اندېښمن وي اوس. بالکل هغه وخت کې ما ډاکټر سره هم دا مشوره کړې وه که زه اوس عملیات وکړم او که وروسته یې وکړم. نو ډاکټر ما ته دا مشوره راکړه شاید په ورلډ کپ کې دومره زیاته نه شي چې ته بیا ډېر وخت دپاره د لوبو څخه بهر شي. هغې وخت کې ورلډ کپ نه مخکې ما له یو انجکشن راکړی، هغه ویل چې ورلډ کپ کې به دا ستا لږه مرسته وکړه لږ، خو بیا هم هغې انجکشن دومره کار ونه کړه، تقریبا د 3-4 پورې میچونو پورې کار یې وکړ. هغې نه وروسته انجکشن هم، خو سرجري هماغومره سرجري وه، که ما مخکې هم کړې وی همدومره وخت یې اخیسته، او که ورلډ کپ نه وروسته مې هم وکړه وخت یې همدومره اخیسته. د دې خپل 2 میاشتې 3 میاشتې وخت چې بېرته سړی میدان ته راشي. نو که ما مخکې کړې وی شاید ما نه ورلډ کپ تللی وی، هغه ډېر غټ ایونټ و زموږ دپاره، افغانستان دپاره. نو دې خاطر ما نه کولی شو چې هغه سرجري هغه رسک زه واخلم او ورلډ کپ نه پاتې شم. نو همدا وه چې ما ویل ورلډ کپ نه وروسته به زه دا پلان ولرم چې سرجري ترسره کړم. اوس خو به ته دا معلومات کېږي چې شاید اوږدمهاله کومه ستونزه نه وي تا ته په لوبي ژوند کې؟ نه انشاءالله اوسه پورې خو ډېره ښه روانه ده، سرجري ریکوري ډېره ښه روانه. ټول نه مهمې د هغې ریکوري ده چې کله سړی اپریشن وکړي نو هغې نه وروسته هغه 3 هفتې 4 هفتې ډېرې زیاتې مهمې چې هغې سره ډېر زیات احتیاط وشي او داسې دروند شی اوچت نه کړه څوک. نو هغه تر اوسه پورې ښه ده. 2 هفتې 3 هفتې وروسته به انشاءالله زه خپل ورو ورو رننګ په ګراوند کې لږ شروع کړم چې ډاکټر په وینا سره. نو همدې خاطر دا سرجري هم دومره غټه نه وه، که ما لږه نوره ځنډولې وه شاید دې نه غټه سرجري جوړه شوې وه، خو تر اوسه پورې هغومره سرجري وه چې 2 میاشتې نه 2.5 میاشتې پورې ټایم اخلي چې سړی بېرته هغه خپل 100% ایفورټ ته میدان ته راشي. نو تر اوسه پورې ښه روانه ده. نو را روان 2 نورې هفتې د هغې نه وروسته به بېرته میدان ته ورو ورو، نو یو میاشت نور اخلي تر څو زه وکولی شم خپل 100% ایفورټ په میدان کې وکړم. د افغانستان په راتلونکو لوبو کې شاید تاسې د چمتو نه یاست چې ولوبېږئ د اماراتو سره او د هند سره چې کومې لوبې دي؟ تر اوسه خو هغسې ډیسیژن هم نه ده اخیستل شوی چې زه به کولی شم که نه شم کولی، ځکه هغې په منځ کې هم تقریبا 20 ورځې دي. نو که 20 ورځو کې ډېر تغییر راتلی شي، که زه چېرته ښه ولمه کولی مې شو چې زه لوبې ترسره کړم، نو کوم به که نه و ډاکټر سره به هغې نه وروسته مشوره یې، که ډاکټر څنګه مشوره ما ته راکړه زه به هماغسې کړم. که ډاکټر ما ته 1 میاشتې 2 میاشتې نو هغې په مطابق به زه ځم، ځکه مخکې ما وویله چې سرجري نه زیات مهم د هغې نه وروسته یو څو میاشتې احتیاط ډېر ضروري. نو که ځای ته ورغلی وم بېرته او صحت مې ښه ورو او 100% اطمیناني وم چې زه کولی شم، نو
بیا به لوبې ته بیرته راځم. تر هغې پورې غواړم چې پوره ریکور شم او هغې نه وروسته لوبې ته راشم. امید ده چې همداسې وشي. موږ هم دغې ته سترګې په لاره یو چې بهترې په لوبغالي کې ووینو. راځم تېر نړیوال جام ته. په تېر نړیوال جام به لږ تم شو، 55 ورځ نړیوال جام.